درنو لیدونکو د احمد شاه زمي نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. نن د لروبر ډاټ کام له اړخه د مرکو په بهیر کې موږ د افغانستان د یو تکړه تاریخ پوه، لنډه کیسه لیکونکی او لیکوال ښاغلي غوث خیبري ته بلنه ورکړې ده. غوث خیبري چې 78 کاله عمر لري او دا وخت په جرمني کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروي. څه باندې 23 کتابه لیکلي دي او د 1000 شاوخوا مقالې چاپ سوي دي چې د هیواد ځوانانو او پخوانیو خلکو او اوسنیو خلکو ټولو ګټه ترې پورته کړې ده. او هر ځای چې غوث خیبري پاتې سوی دی هلته یو نوښت راوستی دی او ډېر نسلونه یې روزلي دي. که څه هم غوث خیبري دا وخت په جرمني کې ژوند کوي، خو د پښتنو سره اوس هم د دوی احساس، د دوی روحیه هغه ژوندۍ ده او اوس هم پښتو ژبې او پښتو ادب ته او پښتو تاریخ ته دوی کار کوي. غوث خیبري ته تر ټولو تر مخه هرکلی وایو، ښه راغلاست وایو. غوث خیبري خدای دې اوږد عمر درکړي او همیشه ژوندی اوسئ. مهرباني، تاسو دې ژوندي اوسئ، پښتانه دې ژوندي اوسي، ټول زلمیان دې د پښتنو خدای ژوندي لري، ویښ او بیداره دې خدای لري. ستاسو د لارې زه د لر او برو پښتنو ټول افغانانو ته چې په ټوله دنیا کې دي، که لر دي که بر دي، ټولو ته زه خپل پښتني مینه، پښتني سلامونه په خدمت کې وړاندې کوم. او زه ځان د شپېتو کالو راهیسې چې زما قلم په لاس کې دی او لیکنې کوم، د دوی په مینه، د همدوی د جذباتو نمایندګي زه په خپلو لیکنو کې کوم. ځکه زه دا قوم د دنیا د هغو قومونو د جملې نه بولم چې دا قوم فنا کېدونکی نه دی، نه دا دښمنان فنا کولی شي، لرې کولی شي، او نه وس د چا رسي په دې باندې. دا البته ځینې سیاسي مسایل به منځته راغلي، د یو څه وخت دپاره به د جلاوالی راغلی د زلمیانو په منځ کې یا د زموږ د مشرانو په منځ کې سره د څه وخت دپاره، لیکن دا موقتي دي. پښتانه پښتون د پښتون په نوم که لر دی که بر دی او په ټول جهان کې دی دغه یوې کلمې لاندې دغه پښتون واحد پښتون دی، یو پښتون دی، نه بیلیدونکی پښتون دی، نه ماتېدونکی پښتون دی. او زما دا څومره چې ما کوم اثار لیکلي او دا تاریخي بڼه لري، په دې تاریخ کې ما دغه توپیر نه دی راوستی چې دا تاریخ، دا کیسه یا دا تاریخي متن د هغو پښتنو پورې اړه لري یا د دغه پښتنو پورې، د لرو پښتنو پورې یا د برو پښتنو پورې. ځکه چې ما ته ټول پښتون یو پیکر ښکاري، یو وجود ښکاري، او زه ټول پښتون په همغه یو وجود کې وینم او همغه یو وجود ته زه خطاب کوم او هغه یو وجود دپاره زه دا لیکنې کوم. او تر اوسه پورې زه د خدای نه ما دا هیله ښکاره کړې ده او دعا مې په دربار کې کړې ده چې ماته د خدای پاک دومره وس راکړي چې زه د مرګ تر وخته پورې د دې ستر قوم، د دې عظیم ولس دپاره زه د خپل قلم وچلوم او د دوی دا کم تاریخي یعنې هغه دغه چې نورو په خېټه اچولې ده، نورو په غلط تعریف سره، په تحریف سره، د تاریخ په مسخه کولو سره په ځان پورې تړلي دي. زه هغه د پښتنو هغه حقوق بیرته د هغوی نه واخلم او اسناد وړاندې کړم چې پښتون یې. زه به تاسو ته یو لنډه یو داونه وکړم چې زمونږ په دې غونډه کې پرون یو ورور د بورې د کالج کیسه وکړه چې زه هلته په بورې په کالج کې زه وم. نو زه به تاسو ته د دې بورې یو لنډه یاداشت، یو یادونه وکړم چې دا بوره هغه ځای دی چې په دې کې لوی ضحاک یا سحاک چې عربو بیا ضحاک او دا د بلخ پاچا او دا د یما پاچا چې د بلخ پاچا د هغه ماماو د خور د ضحاک خور یا سحاک چې پښتو یې دغه سحاک دی، عربو ضحاک کړی دی. د دې خور د یما پاچا د بلخ مور وه. نو دغه بورې په دغه کې زیږېدلی و، را پیدا شو. نو موږ په تاریخ کې وینو، تاریخ په هنداره کې، د تاریخ په آینه کې چې موږ ته د پښتنو په پیکر کې، په دې آینه کې، په هنداره کې موږ بلخ او بوره چې نن په بلوچستان کې واقع ده یا چې اوس د پاکستان یو ظاهرا یو برخه ده، لیکن په معنوي لحاظ نه او په تاریخي لحاظ نه، بلکې دا یو سیاسي
دغه د مجبوریتونو په اساس د سیاسي توطئو په اساس او د پردیو د سیسو باندې دا سره سموده دغه شوی دی لیکن تاسو وینئ چې بوبره کې یو سړی را پیدا شوی یو ځاک هغه په بلخ کې پاچا کیږي بل خوري چې یما پاچا دی او نور په ځان پورې تړي زمونږ ګاونډي هیوادونه په ځان پورې تړي او دا د نوروز میله د هغې د وخت نه دوی بیانوي او بولي لیکن دا په اصل کې پښتون دی دا د پښتنو پورې تعلق لري د پښتنو د ټبر څخه دی د ستر او عظیم پښتون ولس بچی دی او دا بل کې دی نشي خبري صاحب تاسو د بوري یادونه وکړه او تاسو دا یادونه وکړه چې هلته پښتانه دي په افغانستان کې پښتانه دي پښتانه د تیرو 10 کلونو څخه د غمیزه تر یو غمیز را تیریږي روان دي اول به ادب تراسو پښتو شعر او ادب ته تاریخ ته دغه ورسره بیا د پښتنو چې کوم د کوم غاښونو سره مخامخ دي د یوال په بیا خبرو پښتنه مې دا ده چې د 10 کلنې غمیزه پښتو ادب ته څه ورکړل پښتو ژبه پښتو ادب پښتو تاریخ او تاسو په افغانستان کې په رادیو او تلویزیون کې هم کار کړی دی دغه 10 کلنې غمیزه آیا پښتو ادب پښتو ژبه غني کړه که دغه شاته بوتله زه په لاندې جواب کې تاسو ته وایم چې د دوه ډوله اغیز کړی دی په یو برخه کې دوی داسې اغیز کړی دی چې پښتو ادب ته زیان رسولی ولې په بل اخ کې چې موږ ګورو پښتو ادب نوې زیږېدلی په دې شرایطو کې دغه هغه شرایط چې د رحمان بابا او د خوشحال خان په وخت کې نو زمونږ نن شاعر چې کوم شعر لیکي دا د هغو شرایطو محصول نه دی چې هغه کوم شعرونه ویلو بلکې زمونږ شاعر یا د لرې پښتون هغه د برې پښتونخوا دواړه ځوان شاعران یا نسبتا محسن شاعران چې کوم شعر لیکي د نن په شرایطو کې لیکي او د نن شرایط چې ډېر ګران شرایط دي او همیشه دښمنانو دا کوشش دغه یوازې هڅه نن په دې زمانه کې نه ده شوې د دې پښتون ولس د ورکولو دپاره د 2000 کالو راهیسې دغه هڅې روانې دي او مختلفو د مقدوني سکندر نه چې راونیسي تر د ایران د پاچاهانو او ساسانیانو داریوش او کوروش او د دغه صفویانو پورې دا کوششونه وشول چې دغه قوم مزمحل کې د انګریزانو پورې چې دا اوس اوسنۍ خبره ده دا اوس هم موجود دي د انګریزانو میراث خواره دغه هڅه کوي چې دغه ولس په هر ترتیب چې دا محو کې نابودي کې کم تر کمه دومره کمزوري کې چې د همیشه د پاره محتاج وي همیشه د پاره کمزوري وي د هغوی د لاس دغه ته دغه اړولې وي چې کله به ما سره یو کب ډوډۍ راکوي نو زمونږ شاعر په ادب کې دغه احساس دغه جذبه او دغه شرایطو زیږنده دی په خپل شعرونو کې زیات که لر پښتانه دي که بر پښتانه دي که په ټوله دنیا کې پښتانه اوسېږي افغانان اوسېږي دغه یوه جذبه ورسره ده چې د نن شرایط چې کوم زموږ د تاسو د غمیزې نوم ورته ورکړه دا واقعا غمیزه ده حتی موږ یې ناورین هم ورته ویلی شو چې دا د هغه تصویر دی هغه انځور دی چې زمونږ نن اوسني شاعران دا په خپل شعرونو کې راوړي که لر دی که بر دی شاعر هغه یو درد لري په ټوله جهان کې چې ګوري دغه د ادب مسله ده نو پښتنو ادب ته دغه شرایطو یو سیقل هم ورکړی دی او ځکه چې دا د ارتجاعیت د حالت نه راایستلي دي پاچاهانو دپاره شعرونه جوړول او هغه اسمان ته خیجول دا اوس اوسنی شاعر د اوسني عصر شاعر که دا لر دی که د بر دی که د ټولې دنیا په دغو کې یعنې استوګنه لري داسې شعر نه وایي چې دا دی ګویا داسې بوی ترې راشي چې دا ارتجاعي دی دا شعر د پاچاهانو دپاره دی او دا نوکران دي یا دا د ځواکمنو او د زورواکو یا د ځواک په اختیار کې دغه شاعران دغه یو کار دغه شوی په دې شرایطو کې چې پښتو ادب دومره ځلانده شوی دی اوس چې هیڅ نوه خدشه هیڅ نوه خیرې د ارتجاع یا د نورو دغو دا په خپل وجود کې نه مني شعر دومره اندازې پورې اوس هم وسیع شوی با مفهومه شوی دی او هم دومره یعنې پراختیا یې موندلی دی ادب چې اوس موږ د خپلو د دویمې ژبې نه چې هغه پارسي ده زموږ په افغانستان کې
د هغې د شاعرانو نه د هغوی د هغه مفاهیم چې هغوی په خپلو شعرونو کې یعنې استعمالوي د هغوی نه موږ ډېر مخکې یو. پښتو شعر نن د فارسي د دري یا د پارسي چې ورته وایي خو یوه ژبه ده، دې خوا یې دري بولي هخوا یې پارسي. نو د دې نه زموږ پښتو شعر او ادب ډېر وړاندې تللی. خیبري صاحب د تاریخ په اوږدو کې وګورو پښتنو یو ډېر ویاړلی تاریخ درلودلی دی، یو ډېره ویاړلې سابقه لري. د نن پښتانه که هغه د ډیورنډ هغه غاړې ته پراته دي که دې غاړې ته پراته دي له کومو ګواښونو سره مخ دي؟ ستاسو په اند دوی کومې ستونزې لري، کوم مشکلات لري او کومو ګواښونو مخه ده دوی ته؟ زه به عرض وکړم چې ما مخکې یوه اشاره وکړله چې د ټول پښتون چې په هر ځای کې اوسېږي دښمن مشترک که اخوا پښتانه دي هم دغه هڅه روانه ده چې هغه هم کمزوري کړي، د خپو یې وغورځوي او د داسې حالات یې ورسوي چې همیشه د احتیاج او محتاجۍ نه خلاص نه وي. عین هغه هدف دښمنان د لرو د برو پښتنو دپاره واحد دغه دپاره دا عین هدف دی تعقیبوي، د همغه یو هدف دپاره کار کوي چې دغه پښتون وحدت پیدا نه کړي، یووالی پیدا نه کړي، د دوی عقیده او مفکوره په شعر او شاعرۍ کې تفاوت تجزیه پکې راشي او دوی د یو د بل په ضد شعر ووایي یا د دوی په شعرونو کې داسې مفاهیم پراته چې مثلا د برو پښتنو د لرو پښتنو دپاره به ځنې داسې توقع لري چې دوی دلته اوسېږي نو باید زموږ دپاره شعر ووایي، دغه ادب زموږ په استخدام کې زموږ د خدمت دپاره وي. او دې خوا به هم دا مفکوره اوس دا دواړه خواوې اخوا دی او که دې خوا دی، لر دی او که بر دی، پښتانه شاعر هغه ځان مستقل ساتلی دی، مفکوره او عقیده مستقله ده او په دې کې کومه تجزیه او کوم یو بیلوالی نشته. او دښمنان که هر څومره کوشش وکړي دغه اوس راپاڅېدلی نسل دا زما د نن ورځې شاعر دا د پرون ورځې شاعر نه دی، دا د هغه وخت شاعر نه دی چې مغولو به مثلا په پښتنو باندې هغه ظلمونه کول او هغه حکومتونه پې کول. نن دغه شاعر د نن ورځې چې د دومره وسیع مفکورې سره د دومره وسیع جهان دغه جهان بیني ورسره ده، دا په خپل شعر کې دا نشي منلی چې د عمري په خپل شعر کې چې د لر او بر پښتون کې بیلتون دی، لر او بر پښتون جلا دی، دوی وحدت نه لري، دوی یووالی نه لري. نو په دې لحاظ باندې زه تاسو عرض کوم چې ادب هم د دغه لر او بر دواړو پورې مشترکاً یو شان ارتباط او تړون لري. دا بیل نه دی، دا داسې نه دی چې هغه خوا پښتو ادب دی بیل وي، هغه اشعار هغه شاعر دی بل رنګه فکر وکړي، تفکر دی وکړي، د دې خوا شاعر او دغه دی بل رنګه تفکر وکړي، دا شی نشته. د دوی تفکر، د دوی فکر، د دوی اندېښنه او د دوی مفکوره بالکل مشترکه ده، صرف د پښتو په نوم او د پښتون په نوم دوی ځان دغه ګړي یو پیکر ګڼي. د همدې دپاره دغه زه تاسو ته وایم چې پښتو ادب کې نن دومره جذبه او دومره قوت پروت دی، دومره انقلابي مفکورې چې نن موږ په پښتو شعر کې وینو دا موږ د بلې ژبې په شعر کې دا نشو. خیبري صاحب دلته پوښتنه داسې را پیدا کېږي چې پښتانه که هرې خواته دي، که هغه د ډیورنډ هغه خواته دي، که دې خواته دي، له یو شمېر ستونزو سره مخ دي، که هغه د ترهګرۍ په نامه څوک ورته وایي یا که په بل نامه ورته وایي، خو مشکلات او ستونزې لري. ستاسو په اند په پښتنو کې یووالی څرنګه راتلی سي، په پښتنو کې سوله یا امن څرنګه راتلی سي او پښتانه څرنګه له یوه پلیټفارم څخه له یوه ډګر څخه دوی پرمختګ کولی سي چې برته هغه ویاړلې سابقه، هغه ویاړلی تاریخ یو ځل بیا خپل کړي او یو موټی یو لاس سي او پر مخ ولاړ سي او د هېواد د نورو قامونو سره اوږه په اوږه سیال درجه. ډېره ښه خبر دې وکړه. زه تاسو ته عرض کوم چې دښمنانو ما تاسو ته اشاره وکړه چې دښمنانو همیشه دغه هڅه کړې ده چې دغه لر او بر سره جلا وساتي، د دوی په بیلتون کې د دوی په جلا ساتلو کې چې څومره وزن درسي دا کوي. لیکن زما پیغام دا دی چې موږ باید بیداره اوسو، ویښ اوسو. زما هغه ورور چې د لرو خواته پروت دی په دغه کې په ټولنه کې ژوند کوي د پښتنو او که په بره کې دی، دغه دواړه یوه ټولنه ده، یو قوم دی، یو پښتون دی، واحد پښتون دی. دغه پیکر باید زه داسې فکر وکړم چې زه عیناً اوس دغه اوس زه د ډیورنډ
دغه مصنوعي کرښې نه اخوا ژوند کوم او هغه باید داسې فکر وکړي لکه ما چې تاسو ته مثال وویل چې ببوره کې را پیدا شوی زه دا د بلخ پاچا وي هغه دې باید داسې فکر وکړي چې زه نن په کابل کې ناست زه نن په بلخ کې ناست یم په قندهار کې ناست یم او په ننګرهار کې ناست یم یا په هرات کې ناست یم دغه مفکوره زما چې ما سره وي نو ما دا زما په دښمن په ما باندې بیا د دوی دغه هڅې دا کارګر نشي واقع کېدلی دا ناکامه کېږي دغه وحدت چې موږ وساتو موږ ټول مشکلات حل کولی شو په دې لحاظ باندې که دا شاعر دی که دا سیاستدان دی که تاریخ پوه دی دغه یوه عقیده یوه مفکوره د دې وحدت په دغه چراغ د شاوخوا چې ګرځو موږ او دغه پښتو او پښتون د یو چراغ مثال لري چې موږ باید ټول په یو محور باندې ثابت پاتې شو که لر دی که بر دی که په ټول جهان پښتون دی هغه باید د پښتون په نوم د پښتو ژبې په نوم د پښتون په نوم خپل تاریخ خپل ویاړلی تاریخ او دا 10,000 کلن تاریخ ته پام وساتي چې زموږ نیکونه زموږ پلرونه دوی جلا نه وو دا سیاست و دغه د پیرنګیانو دا تازه نوم راواخلم دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دا تجزیه به مخکې راوړي د افغانستان زلمی ځوان که شاعر دی که مورخ دی که ادیب دی که سیاستدان دی او که د پښتونخوا دی دا سره نزدیکت پرې نه دي دا سره جلا وساتي چې هغه مجبور کړي چې ستا مفکوره باید بدله شي دوی خوا دغه زمونږ د افغانستان دغه باید دوی داسې وهڅوي چې دغه د مفکوره دغه تفکر دغه اندېښنه چې دوی لري او په خپل تاریخ ویاړي او ځانونه په یو داسې قوم پورې منسوب ګڼي چې دا 10,000 کلن تاریخ لري دغه هیواد واحد هیواد و دا خو تجزیه شو دا خو یو واحد د برخې نه رانیولې تر د اټک او د هغه نه چې در واخلې پسې ټول دغه د سیمه ټول پښتانه وه ټول پکې پښتانه پاچاهان وو پښتانه پکې پراته دي همدا اوس هم دي پکې او دغه هسې که هر څومره کېږي دا ځای نه نیسي او اصلي هدف دا دی او اصلي هغه موږ په دې ژوندي پاتې کېدلی شو دا ستا د خبرې په دغه باندې چې موږ باید خپل وحدت وساتو که لر دی که بر دی که دنیا په هر ګوټ کې دی د دغه یو نامه لاندې چې دی پښتون دی دی افغان دی د دغه عقیدې په مفکورې په اساس د دې شمع او د دې چراغ پتنګ باید دی اوسي او دی باید د لاسه ورنکړي چې دغه عقیده او مفکوره کې دغه را پیدا شي داسې کموالی راشي ضعفوالی راشي او سستوالی راشي کمزوري را پیدا شي دې ته باید اجازه ورنکړي په دې نامه چې ته خو د پښتونخوا نو ستا د افغانستان سره تعلق دی یا ما ته ووایي چې ته خو نو د افغانستان ستا نه دا یو هیواد دی او پښتون په ټول جهان کې یو پښتون دی یو افغان دی دا نشي کېدلی چې اوس مثلا زه دا ومنم د یو مورخ یا د یو تاریخ پوه یا د یو ادیب یا د یو سیاستدان یا د یو ژورنالیست په توګه چې زه بیل لرم نو زه بیل یم زما خاوره بیله ده نو باید زما مفکوره هم جلا اوسي ولې زه خو پښتون یم او هغه چې به هلته اوسېږي چې زما نه اوس سیاست بیل کړی دی د موقتي دا بیلتونه موقتي دی دا ریښې معنوي نه دي د دوی زه په معنوي لحاظ داسې فکر کوم چې هسې په رحمت شاه سائل چې شعر ویلی دی یا حمزه بابا چې شعر ویلی دی نو دلته چې زما شاعرانو شعر ویلی دی دا په دې کې تفاوت دی منځ کې شی نشته یوه ژبه ده یو پښتون دی یو احساس دی یوه جذبه ده په دې شي باندې موږ ژوندي پاتې کېدی خیبري صاحب رابطه د افغانستان موضوع ته د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې بون کنفرانس وشو چې د هغه تر مخه د افغانستان برخلیک وټاکل شو چې افغانستان به په راتلونکي کې څنګه حکومت یا څنګه واکمني به هلته ترسره کېږي اوس د هغه تقریبا 10 کاله په بشپړه کېدو دي او د راتلونکي دسمبر په میاشت کې به د جرمني په بون ښار کې یو ځل بیا د افغانستان لپاره برخلیک ټاکل کېږي یا هغه څه به څېړل کېږي کوم چې د 10 کالو په جریان کې وسوه چې ډیموکراسي څرنګه پر مخ ولاړه او هلته حالات څرنګه وه تاسو د افغانستان راتلونکي ته یا د افغانستان چې دا اوس حالات دي چې څه روان دي څومره ورته خوشبین یاست څومره هیلهمن یاست چې په افغانستان کې به امن راسي سوله به راسي یووالی به راسي او دغه 10 کلنې دورې ته تاسو په کوم نظر ګورئ زه دا عرض وکړم چې زه بیخي مایوسه یم زه هیڅ هیله نه لرم د بون کنفرانس ته
اول کنفرانس چې د بنو هغه کې د پښتنو په حق ظلم وشو په پښتنو ظلم وشو دغه هیواد دغه په قومونو او په ملیتونو باندې ویشه او بیا هم دغه کنفرانس کې زه دا هیله نه لرم چې دلته به دغه وحدت منځته دښمنان دا کوشش کوي چې په سیاست کې په سیاسي چاړه باندې په سیاسي چاړه سیاست په چاړه د سیاست په چاړه باندې دغه ستر قوم دغه عظیم ټبر دغه کې دا ضربه ورکي او زخمی کی او سره جلای کی دا کوشش دی دا کوشش په اول بن کې شوی دا اوس هم دا شی روان دی دا د پښتنو د پاره د منلو هغه وخت کې نو اوس هم د پښتنو د پاره منلو ورډ ځکه نه دی چې دا لار د حل نه ده دا چې پردي راشي زمونږ د پاره حکومتونه جوړ کړي پردي راشي په موږ باندې مثلا خلق راوته پی کنه او چې د ملت سره دغه نه کوي یو مراجعه ملت ته نه کوي ملت نه پوښتنه نه کوي د ملت رضایت او د ملت خوښن دغه په نظر کې نه نیسي دوی د خپل خوا دغه اشخاص ټاکي سړي ټاکي خلک راولي او دا حاکمي په داسې حال کې چې دا لاره نه د حل ده په دې باندې نه حل کیږي او دا یوازې مشکلات زیاتوي ستونزې زیاتوي بدمرغي راولي سوله پسې سوله خو هسې په نوم باندې ده او زه داسې یقین لرم چې دغسې بیا هم د دې بن کنفرانس چې دا دویم وار راځي که دا هم لکه د اول بن غوندې په بې عدالتۍ په بې انصافۍ په نابرابرۍ د دې تعداد کې خودل شو هر حکومت چې د حکومت لپاره کې سیاست دی که په اقتصادي دی او که په هر لحاظ دی په دې کې دغه نابرابري موجود اوسي دا مساوات پکې نه وي عدالت پکې نه وي مراعات شوی دې کې د امید د صلح امید هم نشي کېدلی د پرمختګ امید هم نشي کېدلی او د سوکالۍ او نیکمرغۍ دغه هیلې دا مازه یو تصور کېدلی شي بس راتلونکي تاسو څنګه ویني یا څه حل څه دی که د حل راتلونکي ماته لار ورته وټاکي چې څه حل لارې څه ده فقط دا چې عدالت تأمین شي او هغه ولس چې په دې د زرګونو کالو په دې خاوره کې په دې لوی هیواد کې چې د امونې راونیسي د عباسي نه پورې د دینم چې لا لوی دی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي دغه خلک محرومه پاتې نشي دوی ته په داسې نظر ونه کتلی شي چې مثلا د دوی आवाज وانه اورېدلی شي د دوی پوښتنه ونه کړی شي دوی ته مراجعه ونه شي او پردي قوتونه چې په دغه کې دي هغه زمونږ دپاره دا د برخلیک وټاکي چې دغه اول بن کې زمونږ دپاره هغه برخلیک ټاکلی و نتیجې بیخي منفي وه بیخي یعنې د امن په ځای باندې ناامني زیاته شوه د اقتصادي د ښه حالۍ دپاره بدحالۍ شوه په اقتصادي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې هم ډېرې ماتې ډېر شکستونه موږ ولیدل او دغه هیواد چې دغه د پردیو د لاس وهنو او د پردیو د تپل شوو اشخاصو په وسیله باندې دغه ټول دغه حالات چې موږ وینو دا د دوی مولود دی دوی راوستي دوی دي چې دغه کارونه دغه لوبې دا سیاسي لوبې دي دا سیاسي لوبې د یو عظیم ملت په سر باندې په یو ستر ټبر باندې داسې سیاسي لوبې چې هغه پردي چې بیخي د دې قوم د تاریخ سره د دې قوم د کلتور سره د دې قوم د فرهنګ سره د دې قوم د خو ابد سره دغه سره ناشنا دي هغه څنګه زما د پاره برخلیک ده او تاسو فکر نه کوئ چې په افغانستان کې په 10 کلونو کې پرمختګ نه دی سوی اقتصادي پرمختګ یا نور پرمختګونه سوي دي خلک وایي ظاهري دي خلکو ظاهري دغه ته ګوري چې پخوا موږ بلډینګونه نه لرل کنه 15 منزله او 10 منزله اوس موږ غلرو لیکن فقر د پخوا په نسبت باندې څو چنده نورم زیات شوی غریبي زیاته شوې ده اقتصادي حالت د خلکو د اکثریت خلکو زه د اقلیت خبرې نه کوم د لږکۍ خبرې نه کوم زه د اکثریت خلکو په باب زه تاسو ته عرض کوم زه عیني شاهد یم چې د اکثریت خلکو ژوند د اکثریت خلکو اقتصاد بیخي د پخوا په نسبت ډېر خراب دی ولې ظاهرا موږ ګورو چې موږ مثلا دغه لرو د یوازې په کابل مرکز کې 130 تلویزیونونه دي 200 رادیوګانې دي لیکن هغه زموږ د پیشرفت وسیله شوي نه دي اکثریت خلک وږي دي اکثریت خلک مکتب نه لري اکثریت خلک روغتیا دپاره وسایل نه لري اکثریت خلک
په یوه ډوډۍ په وچه ډوډۍ ماډرن دي نو په دې دا زه څنګه پیشرفت ګڼلی شم. خیبري صاحب د پښتنو تیر یا د پښتنو ماضي ته که موږ وګورو او د پښتانه چې په اوس شرایطو کې یا په اوسني عصر کې وخت تېروي د پښتنو تیر وخت او اوس وخت د دوی دوه ترمنځ تاسو دغه دوه پیره څنګه مقایسه کوئ د دوی ترمنځ پرتله تاسو څرنګه کوئ د دې وختونو هغه په ژبني حواله کې راواخلي که هغه په کلتوري حواله راواخلي که په تاریخي حواله راواخلي که په سیاسي په هر حواله چې راواخلي دغه د پښتنو ماضي او اوسنی حال تاسو څنګه پرتله کوئ؟ زما په عقیده زما په خپل آن باندې زه وایم چې د وخت د شرایطو سره سم پوهه ترلاسه کول د وخت د شرایطو سره سم په حالاتو ځان پوهول آګاهي ترلاسه کول که هغه په تعلیمي لحاظ باندې په ساحه کې په ډګر کې ده د تعلیم او پوهنې په ساحه کې په ډګر کې ده او که هغه د سیاست او اقتصاد په ډګر کې ده او د دې سره سم باید موږ ځانونه عیار کړو. درسته چې موږ یو وخت زموږ یو عجب خانه پردي په یو دومره دغه باندې چې دغه د کور تلاشي اخیستې وه بې د دې د اجازې نه او بیا مور په کور کې وه او هغه کیسه راغله منځته چې ما په غونډه کې وکړله چې او هغه دغه چا چې دا کار جرم کړی او هغه انګریز کرنل ایلیس نو د هغه لوري بوتله جزا یې ورکړه یو کاله پورې هغه ډېرې یعنې جرګې ولېږلې عجب خانه پردي ته او هغه کلي ته د هغې مور ته د هغې ورور ته شهزاده خان ته ولې هغې ویل چې زه جزا ورکوم چې دی څنګه دا جرأت پیدا کړی چې زما په غیاب کې دی زما په تور سرو د کور ورننوځي د کور تالاشي دي وکړي لیکن اوس دغه وخت د عجب خانه پردي نه دی ولې دغه وخت دی چې زموږ پوهه او زموږ آګاهي سیاسي او علمي دې اندازې پورې وي چې زموږ په منطقي لحاظ موږ پردیو ته وایو چې تاسو دا حق نه لرئ چې تاسو د یو افغان کور ته ورننوځئ د تالاشۍ بې د اجازې دا موږ کولی شو دغه حق لرو دا आवाज باید همیشه پورته کو د دې لپاره باید مبارزه وکړو او هغه خلک چې د پښتنو د افغانانو په کلتور آګاه نه دي او هغوی خبر نه دي چې د پښتون لپاره د یو کور تلاشي چې دا یو عام شی دی د پردیو لپاره چې راغلي دي چې دا زموږ په هېواد کې راننوتي دي دوی لپاره دا شی یو عادي شی دی لیکن د یو پښتون لپاره دا ډېره لویه خبر ده چې نارینه د په کور کې نه وي او یا دی بیا په زور دي عسکر پردي دغه هغه د ورشي د دوی د کار تلاشي دي دا شی نن عام روان دی ولې نن شرایط موږ داسې نشو کولی چې د عجب خانه پردي عمل وکړو هغه په هغه وخت دا مېړانه وکړه د هغه د کلتور د هغه وخت او زمان دا تقاضا وه لیکن د نن زمان او د عصر تقاضا دا ده چې موږ په منطق او د علم او د پوهې په بنا باندې موږ پردي پوه کړو چې تاسو ناپوه هستئ تاسو د پښتنو د کلتور سره نابلد هستئ دا جرمونه چې تاسو کوئ دا د پښتنو لپاره نه بخونکي دي نو په دې لحاظ باندې دا یو کلتوري ساحه ده کلتوري برخه ده ولې دا هم ډېره مهمه ده د پښتنو لپاره دا د دوی د تاریخ یو برخه ده د دوی د وجود دوی د پیکر د دوی په وینه کې داخل شوي دي چې دا بې عزتي نشي منلی او نن چې که زمونږ واکداران دي او که پردي دي که خپل دي دې ټکو ته باید پام وساتي او د یو پښتون په عزت د بې عزته کولو دپاره یا هغه ته په سپک نظر کتل دغه ناشایسته عملونه دا ناشایسته کړنې دا بدې کړنې باید دوی سره ته ونه رسئ او پښتنو ته دغه پیغام زه ورکوم چې تاسو د نن زمان په عصر د نن په اوسني عصر په پوهه په ساینس ټکنالوژۍ اقتصاد سیاست په دې ټولو باندې باید دوی ځانونه سنبال کړي او هر زلمي ته زما دا پیغام دی چې دی هڅه وکړي چې خپل ځان د خپل کور او کورنۍ غړي د همسایه او د ګاونډ په دغه کې کوم ماشومان دي که ځوانان دي که جونې دي که هلکان دي دوی دا هڅه وکړي چې پوهه ترلاسه کړي تعلیم وکړي زده کړه وکړي او د وخت د شرایطو سره ځانونه عیار کړي د وخت د شرایطو سره سم دوی ګام پورته کړي او که دی داسې وي چې موږ دی نو د 500 پخوا هغه زموږ تاریخ چې و په هماغه حالت کې د موږ ځان وساتو یا هغه کلتور یا هغه مثلا هغه
دغه چې موږ درلود په هغه شرایطو کې د هغه نه نن کار نشي اخیستل کېدی. تاسو موږ وینئ په ساینس کې موږ ګورو چې نن انټرنیټ شته، پخوا نه و. نن راډیو ټلویزیونونه دي، نن تاسو موبایل لرئ، هیڅ نه یعنې کوم داسې وسیله ورسره نشته چې تاسو د هغې په وګورئ چې دا کوم سیم تللی دی یا راغلی. دا د علم برکت دی که نه. نو موږ که دې شرایطو سره ځان عیار او برابر نه کړو او ووایو چې موږ خو نو دغسې کلتور درلود او هغسې تاریخ لرو که نه، نو بیا موږ باندې دښمنان کامیابه کېږي. دا د دښمنانو لپاره ډېر لویه دغه ده چې موږ په ګمراهۍ کې، موږ په بې سوادۍ کې، په بې علمۍ کې وساتي. زموږ زلمیان ځوانان دې ته وهڅوي چې تاسو ټوپک راواخلئ او ډز وکئ په دغه خلکو. نو په دې لحاظ باندې دا نن چې موږ ته دغه مشکلات او ستونزې را پیدا شوي دي، دا تر یو حده پورې زه د خپلې ناپوهۍ پایله بولم. ځکه چې زه په علم سمبال اوسم او زه په د عصر او زمان د شرایطو سره سم آګاهي ولرم که نه، نو بیا ما هغه دښمن نشي استعمالولی. ما په دې نشي غولولی چې ته خو پښتون یې، ته خو نو تا خو په تاریخ کې داسې دغه کړي مېړانې کړي دي، بس نرشه را پیدا راوخله، وسله راوخله، راودانګه میدان ته ټوپک استعمال. دا شی د دښمنانو یوه وسیله ده، وسله ده او هدف دی چې د پښتنو په ضد استعمالوي. ولې موږ زما پیغام دا دی پښتنو بچیانو ته، پښتنو ځوانانو ته، پښتنو نجونو پیغلو ته چې تاسو آګاهي پیدا کړئ د وخت او زمان د شرایطو سره سم پوهه ترلاسه کړئ او په د پوهې په اساس ګام پورته کړئ. دا زما پیغام دی. ستاسو د وینا او ستاسو د خیالاتو یو جهان مننه. ګرانو لیدونکو، غوث خیبري و د افغانستان تکړه لیکوال، شاعر، تاریخ پوه چې د لارو پر ویبپاڼې لپاره خپل خیالات او خپل نظریات شریک کړل. زه تاسو ډېره شکریه کوم، ډېره مهرباني، مننه تاسو.